نه لګي ټیک در دې تر دې خو زما ور سره نه لګي دا چې هر میاشت کې هلته شپې لځي نو څه لځي ستاسو په ډېر احترام کې زمونږ یو ډېر تکړه ځوان لیکونکی دی د شعر او ادب ریاضت کوي تبلیغ کوي ضمیر خان ضمیر صاحب ته مننه ورکومه هغه له مینه پکار ده هغه زمونږ شعر خپروي دنیا ته ضمیر صاحب ډېره مهرباني اول خو حاجي باندې او سالار صاحب ډېره غونډه را جوړه کړې ده ډېره مننه مو کوم بیا ګران واسم صاحب نور مشران او افغان صاحب ټول ناست دي د دوی د مخې زموږ شعر هېڅ شی نه دی ځکه چې د واسم صاحب یوه خبره ما اورېدلې وه چې د پښتو په لحاظ باندې په یو ځای کې د چا سره دغه خبره د پښتو په ادب څېړله نو هغه ما اورېدلې وه نو ماسې سوچ کوم چې لکه چې دوی کوم مونږ که څلور کتاب ولیکو دوی یو شعر ووایي والله که هېڅ څه وي خو بس خپله هڅه ده منډه ده روانه کړې ده صحیح اجازت دی اجازت دی افغان صاحب شعر درته وایم چې رواجونه د کورونو نه زاړه ووته کونډه په تمه د لیور شوه د بیړه ووته چې رواجونه د کورونو نه زاړه ووته کونډه په تمه د لیور شوه د بیړه ووته په محبت کې پابندۍ دا خلک نه لګوي بیا به څوک نه وایي چې د کور نه پوښتنه ووته په محبت کې پابندي دا خلک نه لګوي بیا به څوک نه وایي چې د کور نه پوښتنه ووته توبه توبه الله توبه محبت دې ته وایي توبه توبه الله توبه محبت دې ته وایي د خندا شنه د دلالي جنازه ووته او غزل دی چې سر بخښنه غواړم مولاني غزل دی چې د زما اشنا د زرو یار شوې نو اسمان ته خیژې زما اشنا د زرو یار شوې نو اسمان ته خیژې مړه له ښکلی مزېدار شوې نو اسمان ته خیژې زما اشنا د زرو یار شوې نو اسمان ته خیژې مړه له ښکلی مزېدار شوې نو اسمان ته خیژې د خوار بچیا ستا نه خوارې ورځې څنګه هېرېږي د خوار بچیا لږ مالدار شوې نو اسمان ته خیژې که د قلم په زور دې زړونه بلها وګټله زه دا منم چې لږ هوښیار شوې نو اسمان ته خیژوې او مسافر دپاره غزل دی چې څه خلک یې نه ویني په زړونو پورې سترګې دي څه خلک یې نه ویني په زړونو پورې سترګې دي سالار صاحب شعر له مې راوړي په لفظونو پورې سترګې دي هغې ویل راځه خو ډېر ښکاره کلي ته مه راځه دلته د دې خلکو په سټونو پورې سترګې دي هغې ویل راځه خو ډېر ښکاره کلي ته مه راځه دلته د دې خلکو په سټونو پورې سترګې دي زه د شپې درغلی وم سهار کلي خبرو بیا ګرانې ستا د چم په دیوالونو پورې سترګې دي سترګې که یې ولیدې زما نو بیا به هېڅ نه وي مړې بس یوازې ستا په روڼو پورې سترګې دي هغې ویل ضمیره تا ویلی دی ما واورېدو هغې ویل ضمیره په شعرونو پورې سترګې دي په دې وطن کې انسانان خرڅېږي څوک یې اخلی په دې وطن کې انسانان خرڅېږي څوک یې اخلی راشه یو څو مسلمانان خرڅېږي څوک یې اخلی کافرو راشه ځان له واخلی چې جنت ته لاړ شئ دلته په 10 روپۍ ایمان خرڅېږي څوک یې اخلی کافرو راشه ځان له واخلی چې جنت ته لاړ شئ دلته په 10 روپۍ ایمان خرڅېږي څوک یې اخلی زه په کچو کچو ګلونو مبودي شوی دی یو څو ګلونه ماشومان خرڅېږي څوک یې اخلی او ای خیر دی ټک په ټکې مړ که هېڅ خبره نه ده یو مجبوری له ضمیر خان خرڅېږي څوک یې اخلی افغان صاحب غزل دی چې پدار خیږي او شنه دي د خندا نه پښتانه پدار خیږي او شنه دي د خندا نه پښتانه یېرېږي نه د مرګ نه مسلمانه پښتانه ته کوږ اوږراښ کې کېږې او ته کوږ اوږرا ورېږې چا بیا چېرته وجلي دي بارانه پښتانه ته کوږ اوږراښ کې کېږې او ته کوږ اوږرا ورېږې چا بیا چېرته وجلي دي بارانه پښتانه مهر صاحب یو شعر دی چې که نرې غیرتي مخامخ چېرته کې راشه ظالمه تا خو تل ویشتې د شانه پښتانه قمقله لیونیه زه تپوس ته چا نه وکړه د رور واده له هم نه ځي د ځانه پښتانه قمقله لیونیه زه تپوس ته چا نه وکړه د رور واده له هم نه ځي د ځانه پښتانه خبرې اورمه خبرې ښه ته زړه نه کومه خبرې کوم خو د خبرو کاروبار نه کومه نه نه په ما باندې به دغه مرغۍ نه وجنی ښه حاجي صاحب زه څه د ډالرو کاروبار نه کومه نه نه په ما باندې به دغه مرغۍ نه وجنی ښه حاجي صاحب زه څه د ډالرو کاروبار نه کوم ښکلیا خرچه چې درته کمه شي زر ځان خفه کړې ښکلیا زه څه د پوډرو کاروبار نه کوم او د شعرونه چې ښه
بدقسمته یم شک مې په خپل ځان پیدا شي چې زه یې یار کړم بیا یې شپږ سوه یاران پیدا شي بدقسمته یم شک مې په خپل ځان پیدا شي چې زه یې یار کړم بیا یې شپږ سوه یاران پیدا شي په دې دور کې غزل لیکل بیخي کوپره دی چې زه یې ووایم بیا یې وروسته شاعران پیدا شي ډېره مهرباني یو غزل درته وایم چې د نوي سالار صاحب او مهر صاحب ته راډالۍ ټولو ملګرو ته چې زه دا چې ښکلې نه ده آینې له ځینو سره دا چې ښکلې نه ده آینې له ځینو سره ځي زړه مې د سینې نه دی کوڅې له ځینو سره ځي او دلته کې چې راشي نو بیا یو په دوه ګناه کوي دا خلک کعبې له ځي توبې له ځینو سره ځي دلته کې چې راشي نو بیا یو په دوه ګناه کوي دا خلک کعبې له ځي توبې له ځینو سره ځي او مړ یې کې په خپل افغان صاحب د تپوس یې د څوک نشته دی بیا ورله سهار له جنازې له ځي نو سره ځي مړ یې کې په خپله د تپوس یې د څوک نشته دی بیا ورله سهار له جنازې له ځي نو سره ځي او نه کېږي ماما د زوی تعلیم دی داسې نه کېږي نه کېږي ماما د زوی تعلیم دی داسې نه کېږي نو دا خو کالجونو ته نشې له ځي نو سره ځي ټیک ده د دې تره دی خو زما ورسره نه لګي دا ورکره هره میاشت کې شپې له ځي ټیک ده د دې تره دی خو زما ورسره نه لګي دا ورکره هره میاشت کې شپې له ځي نو سره ځي اباسین صاحب بخښنه غواړم یو شعر دی پکې چې زه د دې رقیب سپینه خبر یم چې نه دی خوښ دا ظالم پاسې اندازې له ځي نو سره ځي او مور یې پلار ته وویل په دې کشر اګرو شکي یم دا چې ضمیر ویني دروازې له ځي ډېره